السلام علیکم. عمران خان وایي مړي مو خاورو ته وسپارئ، زه به ډېر ژر درسم. د کوټې په هزاره ټاون سیمه کې د هزارهګانو خپل د مړو سره پرلت لا هم دوام لري او لا هم د دغه هېواد د لومړي وزیر لارې ګوري څو دغه پرلت ختم او مړي خاورو ته وسپاري. نن څلورمه ورځ د بلوچستان ایالت عالی وزیر جان کمال بیګا شپه د لومړي وزیر خان دوه وزیران احتجاج کوونکو ته ورغلي وه، خو هغوی یې په خوله پرلت ختم نه کړ. خپله لومړي وزیر خان پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې د کوټې له مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې خپل مړي د خاورو ته وسپاري او وروسته به ډېر ژر کوټې ته ورسي. خو احتجاج کوونکي وایي د دوی اوس هم غوښتنه همهغه ده چې خپله به لومړی وزیر ورته راځي. ریحانه په نامه یوې ماشومې چې پلار یې په دې برید کې وژل شوی دی له بي بي سي سره خبرو کې وویل که لومړی وزیر خان ورته راسي او د انصاف ډاډ ورکړي نو خپله به د پلار مړي خاورو ته وسپاري.